محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دین مخکې دا خبره تیره شوه چې د تحویل قبلې په باره کې چې دی رنبې تا باندې محنت کوي چې ته خپله قبله پرېږدې او د دې قبلې ته راواوړې، نو ته خو دې خبرې ته چرې نه تیار او څنګه به تیار شي؟ د الله د حکم په مقابله کې به د دې خبره منل، دا خو به لوی ظلمي لوی زیاتې وي. بله خبره دا ده چې د دې د خبرې څه حیثیت دی؟ دی خو په خپل منځ کې اختلافات دي. په یو قبله کې څوک یو خوا مونځ کوي بیت المقدس کې، او یهود یو طرف ته کوي او عیسایان بل طرف ته کوي. الله فرمایي چې دې کې د قبلې خبره نشته، دی صرف تا سره بغض حسد ساتیه او نور دی ستا د حقیقت نه داسې خبر دی لکه انسان چې د خپلو زامنو نه خبري، خپلو بچو نه خبري او په ګڼو ماشومانو کې خپل زوی پیژني. دقسې دی چې کم دی ستا د حقیقت نه خبر دی. نننی درس کې الله فرمایي چې په قبلې باندې جنگ کول نه دی پکار. اصل مقصد چې کم دی د الله رضا ده، چې انسان ته د الله رضا حاصل شي. نور پدې کې پدې بحث کې پرې وتل چې یاره بیت المقدس صحیح قبله ده او که بیت الله دی او یاره دا ولې بدل شو، دغه بحث پرې دی. چې کوم خبرو باندې دایمي او همیشه کامیابی ملاویږي هغه طرف ته لاړ شي. الله فرمایي په نیکو کارونو کې، په عباداتو کې هغې کې زور لګوي. دې خبرو کې اختلافات مه ساتئ. دې کې د دې خبرې تعلیم دی موږ ته چې دا امت کم فروعي او فرقاواریت او د فرقو په اختلاف کې پراته دي، دا لوی نقصان دی. که دیوبند حضرات هم ټیک دي، که بریلوي حضرات هم ټیک دي، لیکن نقصان دغه ځای کې وشو چې دیوبندیان را لګي بریلیانو ته چې کم دي نو غلط وي، او بریلیان را لګي دیوبندیانو ته غلط وي، نو دغه بیا هغه نقصان شو. دا هغه د اختلاف د امت او د کمزورۍ غټه خبره ده. داسې خبرو کې کېدل پکار دي چې هغه د انسان د دنیا او د آخرت د کامیابۍ ذریعہ ګرځي. هغې کې کېدل مونځ ته توجه پکار ده، ذکر اذکار ته توجه پکار ده، عباداتو ته توجه پکار ده، په دې ملک کې د اسلامي نظام نافذ کولو طرف ته توجه پکار ده چې هغې باندې الله رضا شي، انسان په آخرت ښایسته شي. نو الله وایي په داسې بحثونو کې پرېوتل چې خدای پاک به د قیامت پر ورځ دا تپوس نه کوي چې دا راته ووایه چې په دې دینی تنظیمونو کې او دینی پارټو کې کم یو پارټي صحیح وه او د کمې پارټۍ دلایل مضبوط وه او ته کمې پسې روان وې. نه دا خبره چې کم دی نو نه ده. الله فرمایي انسانانو هر ځای کې چې زه به تاسو راجمع کوم او تاسو نه به زه تپوس کوم. بیا ورپسې الله فرمایي چې بس تاسو د پاره طرف چې دی د قبلې هغه همیشه د پاره مسجد حرام وګرځېد، او دا د دې وجه نه مې دا قبله بله مقرر کړه چې یهودیانو به الزامات لګول چې وګوره نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم په باره کې خو زمونږ په کتابونو کې لیکلی شوي دي چې هغه به بیت الله ته مونځ کوي. کم دی خو بیت الله ته مونځ نه کوي، دا خو دی اوس هسې چې کم دی اعتراض کوي.
کچرته ته په بیت المقدس ته په قبله باندې قایم پاتې شوی د ټولو نه غټ اعتراض به د دې دا تورات به راغشتي او دنیا ته به خو چې وګوره د نبی اخر زمان قبله خو به کم دی بیت الله دی خو لګیا د بیت المقدس ته مونږ کوي. الله فرمایي چې د دې هغه اختلاف مې د مخکې نه ختم کړ، د دې په زړه کې نور تیار و، دا خو دې اوس اسی اختلاف برای اختلاف ساتي، خدا هغه تیاری علاج مې دی له د مخکې نه وکړ. دویمه خبره دا ده چې د ابراهیم علیه السلام قبله چې د هغه بیت الله شریف نو بیا به د ټولو نه غټ اعتراض دا کو چې یاره دا نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم خو د دې خبرې دعوه کوي چې یاره زه په دین ابراهیمی باندې روان یم. نو دا څنګه دین ابراهیمی دی؟ د خو د خپل نیکه قبله پرېښې ده، هغې پسې نه دی روانه. نو الله پاک فرمایي چې د هغې نه مخکې چې کوم دی ما د تحویل قبلې چې کوم دی هغه حکم نازل که. او بیا الله فرمایي چې دا اصل مقصد پکې زما دا چې تاسو باندې زه خپل نعمت پوره کړم. د کعبې شریفي قبله ګرځول دا گویا کې یو لوی نعمت او یو لوی احسان چې کوم دی نو ما تاسو سره وکړ. دویمه خبره دا ده چې ما تمام ملت اسلامیه ته یو مرکز ورکړ چې دا به ستاسو دی گویا کې دا به ستاسو مرکزي حیثیت په دې باندې قایمي. ګوره خیالو کې د اسلام چې دی نو دی د مرکزیت او د اتحاد ډیر زیات انتهایی په حق کې دی. د دې خبرې ډیر زیات زور لګي چیرې د محلې خلک باغی به جمعات نه بغیر به مونځ نه کوي، جمعات ته ورازي دونه زورنه ور نبی علیہ السلام ورکړل د یو سړی مانځل نه راځي. وی زویم چې دا کور مې ولا وسوځولې چې دی ولې مانځل نه راځي. چیرې د محلې د خلکو جوړ یو بل سره چې کم دی قایمیه. بیا به یو څو جماعتونه واړه هغې به د جمعې مونځ ته به بیا غټ جامع مسجد کې راجمع کېږي، د جمعې مونځ به بیا هلته کوي. نو هغې کې به دی چې د نورو محلو خلک به چې کوم دی نږدې محلې چې دي هغه خلک به یو بل سره جوړ پاتې شي، هغې به یو بل وویني وګوري، یو بل د خیر خیریت نه به خبر شي. بیا به د اختر مونځ چې کوم دی د ډېرو جامع مسجدونو خلک به راجمع شي. نو د علاقو خلک به یو بل چې کم دی نو هغه وپېژني. او د حج په موقع باندې به چې کم دی نو بیا د تمامي دنیا خلک راجمع شي. حالانکه حج څونه یعنې د هغه تکلیف پکې خلکو ته میلو شي، خلک پکې وفات هم شي، شهیدان شي، تکلیف میلو شي، لیکن حکم موقع دی چې هغه یو ټیم له به ټول ځان را رسي، یو ورځې له به ځان را رسي، یو خبرې له به ځان را رسي چې د تمامي دنیا خلکو کې یو جوړ پیدا شي، د تمامي دنیا خلق یو بل چې کم دی مسلمانان یو بل وپېژني. نو الله فرمایي چې د دې خبرې چې یو به د مسلمانانو مرکزیت قایمي. نن چې کم دی د غیر دینو خلکو د یهودو عیسایانو مرکزی حیثیت قائم دی او د مسلمانانو مرکزی حیثیت نشته. تاسو وګورئ چې یو کافر ملک باندې حمله وشي هغه باندې خو څوک نشي کولی، خو که بالفرض داسې حالات راشي چې هغه چېرته بل چا باندې حمله وکړي نو لکه د سپي د مچان ورپسې ټول یهودیان عیسایان ټول چې کوم دی را چمبړ کړي او ټول یو موټی شي. لکه افغانستان ته وګوره څونه کمزوری ملک دی او ټول چې کوم دی ورته راجمع شو. عراق باندې وګورئ چې جنگ اونخته ټول کافران چې کم دی راجمع شو او مسلمانان چې کم دی هغې تماشې کوي، هغې ویډیوګانې ګوري چې وګوره نن یې وله پلانې ځای والوځو، نن یې وله پلانې ځای والوځو، دې تماشه کوي. د هغې وجه دا ده چې د دې مرکزي حیثیت نشته. هر کله چې سلطنت عثمانیه ختم شو بس انګریزان خوشحاله شو، غیر دینه خوشحاله شو، د مسلمانانو مرکزی حیثیت ختم شو. الله فرمای انسانانو خپل مرکزی حیثیت مه ختموئ. دا خو ستاسو یو مرکز ما تاسو له جوړ کو چې د ټولې دنیا خلک به په دې باندې قایمي او د دې ځای نه به چې کوم دي احکامات جاری کیږي. او بله خبره پکې اخیری خبره پکې دا وه چې دنیا ته خبره ښکاره شي چې قیادت چې کم دی، مشري چې کم دی، هغه د بني اسرائیلو نه لاړه بني اسماعیلو ته منتقل شوه. بالکل عملا هم دنیا ته ښکاره کړه چې د بني اسرائیلو قبله چې کم دی هغه
بیت المقدس وا هغه قبله حکم من ختم کا بس هغه منګه د هغه ځای نه راواړوله څنګه چې نبوت دی د بنی اسرائیل نه بنی اسماعیل تراغه دغه څه قبلم چې کم دی منګه د بنی اسماعیل قبله چې کم دی د ابراهیم علی السلام قبله منګه دوباره وګرځوله گویا کې دنیا ته د دې خبره تعلیم ورکړه چې اے مسلمانانو یو لوی احسان مې در سره وکړ تاسو یو مضبوط داغی مرکزی حیثیت میں ختم کر او ستاسو مرکزی حیثیت میں قائم کر نو اس گوری اسنه چې د خپل لاس چې کم دی تاسو خپل حیثیت ختم نه کې نو دی کې دغه خبره ویا کې دغه پکې هغه ظاهری او باطینی پکې چې کم دی دغه یو تعلیم دی چې فروعي اختلافات دومره مساته چې پاغي کې ستاسو چې کم دی هغه طاقت ختم شي په داسې خبرو کې بحث مباحثه چې د الله حکم دی پاغي کې د سره بحث مکوي چې دا بیت المقدس ولی بدل شو او دا بیت الله ولی وګرځید بس د خدای حکم دی پته کې اړو ساو کار نشته نه دغه کې بحث ته ضرورت ده دغه بحث لا حاصل لیته وي دغه بس بحث دی بلکې بداسي خبرو کې چې کم دی کوشش پکار دی چې هغه د انسان د ناکامۍ او د کامیابی ذریعہ ګرځي نو چې د ناکامۍ ګرځي دا غي نه به انسان ځان وساتي او چې د کامیابی نه هغه به انسان عمل کې راولي د ریمه د خیال ولکل وجهه د هر یو ټولی د پاره یو طرف ته هو مولیها چې دی مخ ګرځون کې دی هغه ته د هر چا د پاره چې کم دی یو قبله مقرر و مخ کې بیت الله اوس بیت المقدس اوس بیت الله شریف شو هو مولیها هغه ګرځون کې دی مخ هغه ته لیکن مقصد پکې چې څه دی فاستبقوا الخيرات تاسو وړاندې والو کې د یو بل پنې کو کې نو منګه د اخر زمانی مسلمان د خیرات په ځای فاستبقوا المنکرات منګه ته د منکرات معنا غشتره چې په ناروا او په ناجیزو کې یو بل سره مقابله وکړي ته نیکو کارونو کې خو بس د دین په مسله کې منګه ډېر زیات مړی سترګي دي بس منځ کوم کنه نور سو کم خلک خو منظم نه کوي وګوره هغه پلان یو منظم نه کوي او زه خو لګیم دغه د منځ کوم کنه زه خو ډېرو نه خیمه ډېر زیات نو په دنیاوي معامله کې دی دا ونه وي چې ګوره دغه پله زما خو چې کم دی 10 مرلې کور دی دغه پلاني خو چې کم دی نو 15 مرلې دی زما 15 مرلې کور دی دغه پلاني خو د سره شتم نه خو د کارای په کور کې اوسیه نه دغه ته نه ګورم چې زما 10 مرلې دی یاره دغه پلاني دی کې هغه سړی بنگله جوړه کړې ده په 2 جیربه کې یاره خو عظیمه بنگله ده نو بس زه به اوس د په خپل 10 مرلې کور کې 15 مرلې کور کې به اوسم خو سوچ به د 2 جیربه کوم چې یاره دا به اخر ماته څنګه میلو شي ها دا ما ونه وی چې یاره شکر دی ما سره خو موټر سایکل شته پلاني سره خو سایکل هم نشته نه یاره وګوره یاره دا خلک دا چې خپل موټرو کې ګرځي او ما سره خو چې کم دی دا وګوره پلاني د 500 لک روپو موټر کې نو منګه په دنیاوي خبرو کې د ځان اوچت ته ګورو د ځان خکور والتا د ځان خروزګار والتا د ځان خ گاډي والتا د ځان خ صحت والتا د ځان خ پیسو والتا حالانکه دین اسلام د دې خبره تعلیم منګ لرا کوي چې ته به د ټول عمر د ځان کمزوري صحت والتا ګوري چې ستانه کم صحت ستانه په بیماری کې ډیر دی ستانه په صحت کې کمزور دی نو ست چې دا دته ګوري نو ستا د خپل صحت قدر به الله تعالی پیدا کی پړړه کې تا سره به د خپل صحت قدر پیدا شي شکریا به راشي دا الله شکر گزار به جوړ شي دا غینه علاوه چې ستا کم حالات دي نو دا یقیني خبره ده چې ستانه به بزرګونو خلک ستانه کمزوري ومیا کته غریب ستانه به ډیر غریبانانی کته بیمار ستانه به ډیر بیمارانی که نور ته تکلیف کې ستانه به ډیر تکلیف والا کی تاغه ته ګوره اسلام ویا نو د موجوده حال باندې به الله تعالی د شکرې توفیق درکړي او په دنیاوی معامله کې چې کم دی د ځانه کمزوري ته ګوره الله به د شکرې توفیق درکړي او په دینی معامله کې د ځانه اوچت ته ګوره د ځانه اوچت یاره وګوره دا زه خو دا منځونه کوم خدا سه کله جمع سره کوم کله ځان له کوم کله او یاره دا پلانې کس خو یاره بالکل 15 وخت مونږ د لومړني سپل ځان را رسي او یاره زه خو چې ته په کال کې قرآن ختم کم دا او دا پلانې خو ګوره یاره جیبه سړی دی خو په هفته کې قرآن ختموي او دی خو یاره نفل ډیر کوي ذکر ډیر کوي تلاوت ډیر کوي نو د دې خبرې چې کم دی نو تا سره به د نیکو دغه پیدا شي تاکہ به د عباداتو شوق پیدا شي نو موږ په عباداتو کې په نیکو کارونو کې د ځان کمزوري ته ګورو او په دنیا کې د ځان اوچت ته ګورو نو موږ فاستبقوا الخيرات په ځای فاستبقوا المنکرات کې لګیایو نارواو کې لګیایو چې یو چې کم دی په واده باندې سونه خرچو کې نو بل لاغې نه
څلور ګونه سیوا وکړي ځکه چې مقابله د سیالي ده. الله وی دا کار مه کوئ. فاستبقوا الخیرات، تاسو وړاندېوالي وکړئ، مقابلې وکړئ، میچونه وکړئ په نیکو کارونو کې. اینما تکونو، او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام به صحابو ته کله کله خوش طبیعتي به هم کوله، لیکن هغه خوش طبیعتي به چې کوم دی څومره ښکلی انداز سره کوله. لکه اکثره کله کله زه تاسو ته یوه خبره کوم که چې هغه یو اوښ چا راوسته او یو ډېر ښایسته اوښ نو یو وي یاره جګه دا دې ماله راکړو، نو خو به یاره جي دا دې ماله ټول وي. نبي علیہ السلام یاره یو کار به وکړو، دوه رکاته نفل به ټول وکړو چې د آخري وخته پورې پکې چې کم دی د چا خیال بدل نشو نو بس دغه به د هغې ټول وی ټیک ته اجې سلام وګرځېد نو یو وی جي په لومبي حال رکعت کې زما سوچ راغی چې دا اوښ به چاوې په دویم رکعت کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی جي په دواړو رکعتونو کې چې کم دی مکمل توجه مې الله ته وه، خو چې سلام مې ګرځو نو د هغې نه لږ مخکې مې خیال شیطان راوسته چې دا اوښ به څوک اخلي نو دغه ځای کې بیا چې کم دی نبي علیه السلام مسکی شو، زه د دې حقدار زیمه ویزه زه د دې حقدار یم که نه. نو داسې تعلیم به هغې صحابو ته ورکوه چې هم به خوش طبیعتي وه، هم به د هغې د نیکو اعمالو چې کوم دی هغه محبت په زړه کې پیدا کېده. اینما تکونو، کم ځای کې چې یې تاسو یأتی بکم الله جمیعا، را به ولي الله تاسو ټولو، تاسو به الله ټول ځان ته ودرئ د حساب کتاب دپاره. نو دغه اختلافات چې د کم اختلاف تا نه تپوس نه کوي نه کېږي، د هغې اختلاف کې مه کېږه. ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر، پارسیز باندې قدرت لرونکې دی. هغه ورځ ما ځای کې کسان ناستو د دې فرقاواریت بحث یې کو، مې ګوره دا کار مه کوئ، مې دا کار زمونږ مشران هم نه دی کړی، خو دې اوسني دور کې دا مصیبت شروع شو. مې هر کله چې زمونږ مفتی محمود رحمت الله علیه په اسمبلی کې قاضیانی سره 14 ورځې بحث وکړو، هغې چې کوم دی مردار کا هغې کافر وګرځو همیشه دپاره. نو مې په کار دی چې بیا مفتی صاحب یې چې ورکړه لومبې دا فیصله کوو چې دا دیوبندي مسلمان دی او که کافر دی، او که دا بریلي مسلمان دی او که کافر دی، او که دا اهل حدیث چې کوم دی دا مسلمان دی او که بېلارې دی. لومبې د سره اوس حساب کتاب شروع کړو. مې هغې خو دا خبره یو مشر هم ونه کړه، مې ټول مشران په دغه یو ختم نبوت په سټیج ناست وو او ټولو د دې یو خبرې دپاره سټرګل کو، محنت یې کو، مشقت یې کو. نو مې نن مونږ دې اختلافاتو چې کوم دی وخوړو، بس د الله رضا پکار ده، د الله رضا چې کوم دی او صحیح چې کوم مشران په کومه لار روان دي، بزرگان په کومه لار روان دي، اولیاء په کومه لار روان دي، اکثریت علما په کومه لار روان دي، دغه اکثریت علماو پسې چې کوم دی بس کېدل پکار دی. ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر، پارسیز باندې قدرت لرونکی. ومن حیث د کم ځای نه خرجت چې توزې فول ګرځوه وجهک مخپل شطر المسجد الحرام، په طرف د مسجد حرام. بس که د بیت الله نه ووتې کم ځای طرف ته ووتې بس تا دپاره حکم دا دی چې بیت الله ته به مخکې. وانه للحق، بشک دا حق دی من ربک ستا د رب د طرف نه. وما الله بغافل، او نه دی الله پاک ناخبره عما تعملون، دا هغه څه نه چې تاسو کوئ، چې تاسو څه کوئ الله ته ناخبره نه دی. هغه ټول ریکارډ الله سره تیاریږي چې تاسو خپل وخت په څه کې ضایع کړو، څه مه کړو. ومن حیث د کم ځای نه خرجته چې توزې فول ګرځوه وجهک مخپل شطر المسجد الحرام، په طرف د مسجد حرام. حکم تاکیدی دی چې بس دقه یو قبله ده او یوه لار ده، بس بل گنجایش پکې نشته. وحیث ما کنتم، کم دی که چې تاسو فولو وجوهکم ګرځوئ مخونه خپل شطر او په طرف د بیت الله. دا اوس عام حکم دی د ټولې دنیا مسلمانانو ته چې کم ځای کې مسلمانان موجودي بس بیت الله ته به مخ کوي، بس دغه آخري اټله فیصله ده. لئلا یکون للناس، د پاره دی چې پاتې نشي د پاره د خلکو علیکم په تاسو باندې حجة څه دلیل پاتې نشي چیرې دا څنګه اعوذ بالله نبی اخر زمان دی په تورات انجیل کې خو لیکلي دي چې هغه به مونځ چې دی نو بیت الله شریف ته کوي، کم دی خو نه کوي. یا دا نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم خو دعوه د دې خبرې کوي چې زه په ملت ابراهیمي روان یم، کم دی هغه خو د ابراهیم علیه السلام قبله خو بیت الله. نو الله فرمایي د هغې هغه اعتراض مې د مخکې نه ختم کړ. الا الذین، مگر هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي منهم د دوی نه. فلا تخشوهم، تاسو مه یریږئ د هغې نه، وخشوني زما نه او یریږئ. لیکن د دې دونه وضاحتونو باوجود هم یهودیان
تاسو سره دشمنی کوي تاسو سره مقابله کوي خو الله وی یریږئ ما هیڅ پروا مه کوئ صرف زما نه ویریږئ زما یره پړه کې واچوئ د غیر دینو یره پړه کې وانه چوئ خو ګورئ که زما یره م دړه نه ووته نو بیا به د هر چا نه یریږئ او د هر چا یره به در باندې بیا غالبوي ولاتم نعمتي علیکم د پاره دی چې پوره کم زه نعمت خپل علیکم په تاسو باندې دا یو لوی نعمت احسان مې تاسو سره وکړ ولعلکم تهتدون د پاره دی چې تاسو په سمه لار روان شئ نو د الله یره ده ورأس الحکمت مخافة الله د ټولو حکمتونو قابلیتونو دانایانو عقلمندو جړ چې کم دی سرچشمه چې کم ده دا د الله یره ده د الله یره چې کوم لکي دغه کې به عقل فکر حکمت دا به ډیر سیوا کیږي او د مخلوق یره سره د انسان عقل کار پریدي حکمت کار پریدي او د انسان چې کم دی داسې بې حسه غونته شي هغه تاسو ته کله کله خبره کوم کنه زمونږ عبید الله سیندی رحمت الله علیه فرمای چې یره دغه دی د وی زه په دنیا کې ډیر ګرځېدلی یم د لینن سره او د مختلفو دغه سره جزاک الله هغې سره چې کوم دی نو زه ګرځېدلی یم ډېر هغه ټایم کې په روس کې دا انقلاب نوی نوی لینن روچت کړو د کمیونیزم نو هغه سره مې چې کوم دی ملاقات شو په دې موضوع مې ورسره خبره وکړه وی هغه ما ورته وی چې دا ته کومې خبرې کوې نو دا خو تقریبا د اسلام سره هماهنګي ډېرې لري نو ته ډایرکټ د اسلامي نظام ولې د اسلام ولې دعوت نه چلی او دغه اعلان ولې نه کوې مسلمان شه او ډایرکټ د قرآن نظام ولې نه نافظ کوې نیما ته په جواب کې وي چې مولانا صاحب په تمامي دنیا کې راته داسې یو سټیټ ته خولی شي چې په هغې کې د قرآن نظام عملي روان دي چې زه ووینم نو مولانا صاحب به وي ما سر ښکته کړه ما سر ښکته کړه چې افسوس نن په تمامي دنیا کې درته زه یو وطن داسې نشم خولی چې په هغې کې اسلامي نظام عملا نافظ دی چې زه درته وښیم بهرحال نو مولانا صاحب فرمایي ورته مې یو سوچ راغی چې یاره زه خو څه دونه زورور سړی نه یم یو کمزورې سړی یم او زما اړو بلکل یره د چا نه کېږي نه بیخي د چا نه یره بلش کېږم نه د چا روب را باندې نه راځي نو وي زما د اړه ته الله جواب غیبي راوسته چې عبیدالله کوم اړه ته چې د الله یره ورننوځي هغه زړه ته بیا د مخلوق یره نه داخلیږي نه داخلیږي الله دې زمونږ زړونه د خپل یرې نه ډک کړي د خپل محبت نه دې الله ډک کړي اعوذ بالله من ولکل وجهة د هر یو ټولي د پاره یو طرف دی هو مولیها چې هغه ګرځونکی دی مخ هغې ته فاستبقوا الخیرات پس تاسو وړاندېوالي وکړئ یو بل نه په نیکو کې مقابلې وکړئ په نیکو کې اینما تکونو کوم ځای کې چې تاسو یأتي بکم الله جمیعا رابولي تاسو الله ټول ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر پار سیز باندې قدرت لرونکی دی ومن حیث د کوم ځای نه حرجت چې توځې فول وجهک ګرځوه مخ مبارک خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وانه للحق بشک دا حق دی من ربک ستا د رب د طرفنا وما الله بغافل ندی الله پاک نا خبر عما تعملون دا غسنه چې تاسو کوئ ومن حيث د کم ځای حرجت چې توځې فول وجهک ګرځوه مخپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وحيث ما کنتم کم ځای کې چې تاسو فولوا وجوهکم ګرځوئ مخونه خپل شطره په طرف د بیت الله شریف لئلا د پاره دی یکون للناس چې پاتې نشي د پاره د خلق علیکم حجه پتا سو باندې څه دلیل الا الذين مگر هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي منهم د دینه فلا تخشوهم پس تاسو مه یریږئ د دوی نه واخشوني یریږئ زمانه وليتم نعمتي علیکم د پاره دی چې پورا کم نعمت خپل پتا سو باندې ولعلکم تهتدون د پاره دی چې تاسو په سم لار روان شئ صدق الله العظیم ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم امين الحمد لله اللهم امين الحمد لله اللهم ارحمنا وارحم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا وانصر محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دي وخت زودي او زیارت شریف ته تلو یو ډیر لوی عالم د غرغشتو مولانا صاحب هادي حکیم صاحب راتوي وی مونږ سره بلاړ شي هغه ډیر احسان او الله دې خوشاله کړي نو ډیر لوی
عظیم شخصیت تیر شوی دی نو د هغې هغه بچي ما سره په دغه کې ګاډي کې نو ما ته ویل یاره ما ته مونږ ته ترجمه کې دعا وکړه نو دغې دپاره مې وویل نو دعا ورته وکړې چې الله یې دا بچي کامیاب کړي الله دې چې کوم دی ټول هغه درې کسانو درې کشران یو الله دې درې واړه کامیاب وګرځوي الله دا څونه مشرانو چې خدمت د دین کړی دی الله د ټولو درجات بلند کړه الله ټولو سره ډېر زیات احسانات وکړه او د ژوندو علماو بزرګانو په عمر کې برکت پیدا کړه آمین یا رب العالمین وصلی الله تعالی علی محمد جزاک الله خدایم خوشحاله کړه